دوو جنکو د یو هلک د پاره خودکشي کړې ده، یعنې د یو هلک په مینه کې ځان وژلی دی. دا دوه جنکۍ چې ویل کېږي دوی دواړه ملګرې وې، خو دوی ته دا معلومات نه کېدل چې د دواړو یو هلک خوښ دی. دا ټول تفصیل تاسو سره شریکوم چې نور څه شوي دي، دغه هلک په کومې جینۍ سره خبرې کولې، دا ټول تفصیل په تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو، دا واقعه چې څو ورځې وړاندې شوې ده، ویل کېږي چې یو هلک چې یو جینۍ خوښه وه، هغې سره به یې ګپ شپ لګولو. د هغې نه پس چې کله بیا د بلې جینۍ ته معلومات شوي، د بلې جینۍ هم بیا هغه سره ګپ شپ لګولو، خو یو وخت داسې راغلی چې دوی دواړو ته دا معلومات شوی دی چې دا هلک دغه جینۍ خوښه ده، نو هغې خودکشي کړې ده. د هغې نه پس چې د بلې جینۍ ته کله معلومات شوی دی، نو هغې هم د دغه هلک په مینه کې خودکشي کړې، او هلک اوس ژوندی دی، هغه ژوندی ګرځي. یعنې دوی دواړو کې یو بل ته دا پته لګېدلې وه چې زه یې نه یم خوښه، او د بلې ویل چې زه یې نه یم خوښه، یعنې دغه هلک دواړو جنکو سره خبرې کوي. څومره د شرم او د افسوس خبره ده چې نن سبا جنکۍ د پردي هلک دپاره خودکشیانې کوي، ځانونه وژني، خپل مور پلار ته نه ګوري چې زموږ مور پلار باندې به څه تېرېږي، زموږ په کورنۍ به څه تېرېږي، خو صرف همدومره کوي چې خپل ځانونه وژني. یقینا چې د افسوس نه ډک کار شوی دی. د داسې کارونو مخنیوی پکار دی، او نوي ځوان ته، نوي کول ته، نوي نسل ته ډېر زیات د تعلیم ورکولو ضرورت دی.